کتونکو دا کم کتاب چې زما په لاس کې دی خپل اتلان وپېژنئ. دا کتاب ښاغلي ایاز یوسفزي لیکلی دی، کوم چې د پښتو نومور لیکوال، تاریخدان او پوه شخصیت دی. په دې کتاب کې څنګه چې د نوم نه واضح کېږي چې د پښتنو د اتلانو په حوالې سره یو ډېر ځانګړی ښکلی او زړه راښکونکی تحریر موجود دی. په دې کې د پښتنو د اتلانو اولنۍ برخه کې 19 اتلان ډېر په ښکلي انداز سره ذکر کړی شوي دي. په دغه اتلانو کې چې کوم په اولنۍ برخه کې ذکر کړی شوي دي لکه پیر روخان رحمت الله علیه، شیخ ملی رحمت الله علیه، خان گجو خان، شیرشاہ سوری، ملک کالو خان یوسفزئی، بی بی علائی، دریا خان اپریدے، ایمل خان مومن، خوشحال خان خٹک، میرویس خان یا میرویس نیکو، احمد شاہ عبدالی بابا، ملالہ میوندے، عمرہ خان د جندول، سرتور فقیر، عجب خان اپریدے، اے پی فقیر حاجی مرزا علی خان، باچا خان رحمت الله علیه. دا کتاب کې چې کوم 19 اتلان ذکر شوي دي، دغه 19 اتلان د دې کتاب اولنۍ برخه ده. د دې مطلب دا نه دی چې په پښتنو کې نور اتلان نشته، خو دا اولنۍ برخه ده په کوم کې چې د پښتو د اولني وخت خاص اتلان ذکر کړي شوي دي. او دغه وضاحت شوی چې پر روانه دویمه برخه کې به دا روان نور اتلان هم ډېر په ښکلي انداز سره د دې په دویمه برخه کې ورکول کېږي. کتونکو که تاسو غواړئ چې خپل بچي د پښتنو د اتلانو نه خبر کړئ نو دغه کتاب په کور کې ضرور وساتئ. خپل بچو ته د دې تلقین وکړئ چې دا کتاب خامخا ولولي. پکار دا چې زموږ بچي د پښتنو د اتلانو د کارنامو نه د دښمن خلاف د پښتنو د هلو ځلو د کوششونو نه د خپل وطن د ناموس دپاره چې پښتنو اتلانو کوم قربانۍ په کومه طریقه ورکړي دي د دې هر څه نه خبر شي. او که تاسو غواړئ چې دغه کتاب د هر اتل یو وړه ویډیو تاسو سره شریکه شي نو په کمنټ کې خپل اظهار ضرور وکړئ. ډېره مننه.